زمونږ محفل به تر سبا وي او چاته چې مور نارې واخي هغې دي ځینه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د خوږ چینل FM 93 خوږو اوریدونکو ستاسو خوږ ارجه حیات ګل تعالی شاه تاسو ته وای هر کله ستړي مشي او خواږه سلامونه. اوریدونکو څنګه حال دی؟ طبیعتونه، مزاجونه، حال احوال، کلی ولس، چم گاون هر څه ټیک ټاک دی. امید لرم د پاک رب نه چې تاسو ټول به ټیک ټاک خوشاله په مسته سره او خو په خوشاله سره وي. جناب روز بم د خیره سره ډیره زیاته ښکلې، زبردسته، شانداره، مزیداره، ښه ډیرو زیاتو خوشحالو سره، ښه ډیرو زیاتو کامیابو سره تیره شوي وي که نه؟ جناب کوم ورځ چې هم کله سبا کیږي نو مونږ له تاسو سره د ځان سره سمې ډیرې زیاتې خوشحاله، سمې ډیرې زیاتې کامیابه روړي. خدای انحصار بیا په مونږ باندې کیږي چې مونږ دغه کامیابی او خوشحاله ترلاسه کوو کنه چرته غمونو پسې ګرځو، چرته ناکامو پسې ګرځو، چرته نیگیټیو سوچونه لرو، چرته ناراسته مظاهره کوو. نور جناب تاسو څنګه ورځ شپې مخې تیرې شوې؟ د جمعې مبارک ورځ ده. که د چا په کورونو کې ودونه، خادیانې، منګنیانې فنکشنې وي، ډېر دې مبارک شي. د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده او لږ ساعت بعد یعنی کې घंटा یا 45 منټ بعد به لسم میاشت به وي، لسم تاریخ به وي، 2020 کال به وي، یعنی کې 10/10/2020 ډیر زبردست ډیټ به وي په لیکلو کې. د بعضې خوش قسمته به د ودونو ډیټ وي. جناب د تکنیکی ستونزو په وجه باندې زه ډیره موده نه راتلم غیر حاضر وم، نو دا زما ګناه نه وه، دا د حالاتو ګناه وه، دا دلته د ټیکنیکل ګناه وه، د دې سیسټم ګناه وه. ګینې هر ځل به زما زړه کېدو خو ما ته به اطلاع میلاو شوه چې پیره سیسټم خراب دی او ما به وی پیره زما کار وکړه. اوس د خیر سره هر څه ټیک ټاک شو، اوس به داسې نه کیږي. زمونږ یو ملګری دی احمد، د هغه د لاسه اوس نه کیږي، ویل هم نشو، هغه پې پوه دی. جناب د خیره سره څه چالو شو؟ ګرمیانې لاړې او یخنیانې راغلي، لا پوره نه دي راغلي، خو هر کله ما ته داسې محسوس کېږي چې کله دا ګرمي ځي نو یخني راځي. دا خو ښکاره خبره ده، دا خو هر چا ته پته ده. د یخنۍ بیا خپل څه اصول دي او خپل څه ډوز دی، هغه مونږ تاسو ته ایډوایس کوو او دغه شانتې د ګرمۍ خپل دی. او هر کال زه د کتې کباړونو قصې کوم، نو د اوس نه هر څه ځان ته پوره کې او په خصوصي توګه باندې ماشومانو د پاره د اوس نه تاسو احتیاطي تدابیر اختیار کې او د هغې د ګرمېدو د پاره سیسټم اوس نه برابر کې، پکې هم لږ داسې په یو اندازه کې پرېږدئ
دا نن سبا خلک وي دا موسم بدل شو او دا موسم چې کله بدلیږي د سره د زکامونه او د تبي او ټوخي وي دا دی وجه موږ غوي چې مونږه وبو ما غسکو کوم چې په ګرمه کې سکو زړونم تاو کوي او مونږه پکی یا ایسی ما غشانت یوز کو څنګه چې په ګرمه کې کو چونکی موسم چینج شوه دی نو د دې موسم مطابق مونږ له پکار دي چې هغه سيزونه استعمال کو کوم چې د سره انسان بیماریږي نه او هغه وخت پکې تیریږي. جناب گپ شپ بلګو خبره اترې وکړو ټایم شوه 10 منټه د پاسه 11 بجې زموږ تاسو ملګرتیا به پورا د 1 بجې پورې وي پروګرام کې مثال د پر ټاپک هم راولې ده بلکې ټاپکونه دي ځکه چې ډېر مودې ډک پک دماغ مې راولې دي خلخ مې خطا کیږي را خطا کیږي هیر دی رانه چې زه پروګرام ته ناست یم ځکه چې هغه لاسونه را سره وفا نه کوي زه بیجیم پلی کوم هلته مانا ګانا پلی کیږي دلته مایک آن کوم هلته رانه بل څه آن شي کال کولی شي په 09165150993 باندې میسیجز کولی شي په 8282 باندې د عادل علي حیدر یو سانګ در باندې اورم او چې زمړې نه در کوم زړه زمړې آی هاي 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 دا ډېر غوسه دی انجوای کې چرته مزه موږ سره اوسه اف ام 93 سره اوسه خپل ډور خپل دوست خپل مرګري خپل ار جه حیات ګل تعالی شاه سره اوسه میسیجز کوي په 8282 باندې ویلکم بیک اوریدونکو تاسو غوړې د اف ام 93 ماته ویل کی حیات ګل تعالی شاه پرونت ویل کیږي روډ خالی دی کم ځای درې ما غرسي هغه ټول ګلونو اوریدونکو تاسو په خپل پروګرام نه تاسو پروګرام کې وایم هر کله او ستړي مشي جناب زمونږ زیات تر لیسنرز دا سیدی چې هغه خو دلته اف ام تکالو کی زمونږ افیس تکالو کی زمونږ پروډکشن تکالو کی یا دا غي سره د لیسنر یا ار جے نمبر وی هغه نه معلوماتو کی هغه مونږ نه معلوماتو کی ولې نه راغلي څه چل دی یا ولې نه راځي څه چل دی زمونږ زیات تر داسې لیسنرز دي په لکونو زرګونو چې هغه ته بالکل هیڅ قسم معلومات نشي کېده چې را د دې څنګه ناراضي هغه زمونږ سایلنت لیسنر دي او هغه زمونږ هغه سایلنت لیسنرز دي چې هغه د کلونو نه مونږ اوري مونږ خوخه مونږ سره مینه کوي به انتها درجه مینه کوي نو هغه خو به خبر نو چې دی ولې ناراضي او هغه په نا خبرو کې به هغه به کې دي چې زیات یادې دما ما پسې بخفو نو هغه دوی ما چې سوري کله کله سستونزي س مسلې مونږ ته ذاتی راشي خو دې ځل زمونږ زما سپیشلی ذاتی مسلې نه وي د دې زره مسلې وي په هغه وجه باندې زه نه راتلم نو که چا مس کړیو دا غي ډېر مننه څوک چې په نه راتلو خوشاله و دا غي هم ډېر مننه اوس به چټی نه کو اوس به هم ریګولر پروګرامز کو تاسو به هم ریګولر راځه نن به ډېر خلک نبی خبر وی به چې دا چټی مار خون کې دي چې بیا نه راغلي نو دینه پس په خلکو ته ملګرو ته پته ولګي راتلونکي پروګرام کې به بھرپور شرکت کوي نن چانه گیلا نه کو او بیا هم کال وکوي په 09165150993 باندې میسیجز وکوي په 8282 باندې جناب یو د ټریک در باندې ورما د زیک افریدي आवाज دی او تا باندې شیدایما مست ما شیدایما او کته باندې سیما او ملنګ د بھلې شایما او ګرزم در پسې ویلکم بیک اوریدونکو تاسو غوړې د اف ام 93 ما ته ویل کېږي حیات ګل تعالی شاه پرنت ویل کېږي روډ خالی دی جناب کم ځای ته زما غرسي هغه ټول ګلونو اوریدونکو تاسو په خپل پروګرام نه تاسو پروګرام کې به مهر کله او ستړي مشي جناب یو روز داسې کار وشو چې یو ملګری سره ګاډي کې ناست ما
او د هغه نه یو ګاډی ډېر سپیډ کې تیر شو، دا پته نه لګي چې د هغه څه کار او ضروري کار یو ایمرجنسي وه، هر څه چې وه مریض لتلو یا جنازې لتلو یا تاریخ لتلو یا مریض ورسره ګاډي کې ناستو، دا هېڅ څه پته نه لګي، خو ډېر سپیډ سره تیر شو. زه چې چا سره ناست وم هغه داسې کار وکړو چې هغه وي دا ګاډی ما نه ډېر زیات سپیډ سره تیر شو او د داسې خوشرنګي شانتې وکړه، ته ودرېږه بس دې طرف نه دم یو په غلطو طرفونو ورټیکونه او بس هغه پسې سپیډ واغېشتو. ما ورته ډېر وویل چې په قرار شه تا باندې څه دنیا را روانه ده، خبره واوره. د هغه نه وایي دا د ما سره وایي دا ګندګیري وکړه. ما وایي تا پېژندو ته پېژندې، وایي بس پته نه لګي. خو د هغه پاره ختې وه او لنډه دا چې هغه پسې ډېر سپیډ ووهو، یو ځای کې د مخکې شو، نو ما وایي څه چلو شو. زه تاسو ته یو څو لکه جهلکیانې درته پیش کوم، د هغې نه پس په بیا زه په دې خبره کوم تاسو سره او بیا تاسو نه صلاح اخلم چې دا څه چلو. جناب یو ورځ د یو کس سره ولاړو ما، خو د هغه د هغوی د اجرې یا د کوڅې خوا یې هغه سره مې څه خبرې کولې او په دې کې بل کس راغی، هغه د بلې کوڅې و خو د هغې په خوا کې راغی، نو خیر په خیر یې ما سره وکړو. ما ته وایي چې یاره داسې کار دی چې ته راځه که نه چې څه چې وکړو اوبه وکړو. نو دا چې کوم کس ما سره ړومبي ولاړو نو دی هغه ته وایي چې ولې مونږ درته څه نوم یې واغېشته، زه نه شم اغېشتی چې ته زما په کوڅه کې دلته ستونه کې دته یا زما د اجرې مخې ته دلته ستونه کې دا چې اوبه یا څه چې وی دا زه کولی شم، نو ته دلته ولې ست کې؟ هغه وی یاره ما خو سمه خبره وکړه، خو لنډه دا چې دواړه ډېر زیات تیز شو، ډېر زیات بس لاسه چولو ته جوړ شو. ما ورته خدای خاطر وکړې اوس په منځ کې به مونږ مټه کوې، بس دا قصه ختمه کې. زه خو ترې راغلم خو هغوی یو بل نه ډېر زیات خفه شو او زه یم ځان سره ملامته کړم او خفه هم شوم. دین علاوه یو ځل داسې کار وشو چې یو دوه کزنزو یو مارکس زیات اغستی و، بل چې کوم و هغه نمبر کمې اغشتې وې. نو چا چې زیات مارکس اغستی و نو هغه هسې خبره کوله په حجره کې ناستو چې یاره لکه مطلب اول وخت کې داسې زما څه ملګري و چې هغه مانه به مخکې هغې نور کلاسز کې به هغې مانه ښه مارکس اغېستل، خو دې ځل ما ځکه زیات واغېشتل چې ما ډېر زیات سټډي وکړه او هغوی لږه لوفري وکړه. نو هغه چې کوم کس مارکس کم اغستی و نو هغه ډایرکټ هغه باندې ګزار وکړو چې تا زه ولې یاد کړم. هغه ورته قرآن قسم وکړه که زما ذهن کې م ته ما هسې عام خبره کوله، خو په هغې باندې ډېر زیات بحث وشو. لنډه دا چې ډېر زیات جګړه په هغې باندې وشوه. یو بل ځای کې دوه کسان ولاړو خبره کولې او دریم کس هغه ډېر تیزۍ سره د هغوی خواله ورغی، هغې سره یې لانجه واچوله. ما تپوس وکړو ما دا جګړه په څه جوړه شوه؟ دا دوه کسان د جومات مخې ته ولاړو او دا بل کس لږ اخوا ولاړو، د بجلۍ یو ستن وه د هغې نه ورپسې سپیډ کې راغی، خو زه هم دغه ټایم د جومات نه راوتم، ما دا تماشه ولیده. هغه ته مې وایي څه چل شوی دی؟ ما ته وایي دوی دواړو خپل منځ کې خبرې کولې او په کلس کلس یې خندل، زما طرف ته یې کتل. خانو ما اوس دې سره څه وکړو؟ د دې نه علاوه اکثر مونږ کتلي دي چې خلکو ته وایي تا دا ټوخې ما پسې وکړو. بعض اوقات مونږ کتلي دي چې خلک وایي دا خبره تا ما ته ووروله، دا ولې؟ داسې ډېر مثالونه شته، داسې ډېرې خبرې شته زمونږ د ټولو مخې ته تېرېږي. خو زما مین مقصد په دې خبره کې دا دی چې دا ستاسو په خیال باندې احساس کمتري ده که دا لکه مطلب چې دا خلک دبه وکړي او لانجه جوړه کړي او غوسه وکړي چې دا تا ما ته داسې ولې وکړو. زه په دې نه پوهېږم چې دا احساس کمتري ده که دا تکبر دی، که دا کمعقلتوب دی، که دا کینه ده، حسد دی، بغض دی، جیلسي ده او که دا څه دي. بالکل بېتحاشا مثالونه شته ستاسو مخکې کې ډېرو خلکو داسې کړي وي. دا خو معمولی خبرې وي. زه وایم چې په غټو غټو خبرو باندې جګړه کول، په غټو غټو پیسو باندې جګړه کول، په غټو غټو تنزونو باندې جګړه کول، دا خو ډېر زیات بد کار دی، د سپو کار دی. خو زه په دې نه پوهېږم چې داسې معمولی خبره وي او چونکې هغه یو پارټي د هغې نه خبر هم نه وي، د هغه د بل خیال داسې راشي، نو دې په احساس کمترۍ کې مبتلا دی که نه د نورو خبرو کې ما چې څنګه وي که نه د کې تکبر دی، غرور دی، نشه ده چې دی وایي چې ولې لکه د داسې خبره وکړه یا څه یا څه.
تاسو نه به د دې خبرې تپوس کوم، تاسو نه به دا معلومات کوم چې لکه دا څه چلو، لکه دا څه چلو شي چې داسې وشي، ستاسو مخکې داسې څه واقع شوي هغه به هم را سره شیر کوئ. دا به هم راته وایې چې دا خبره په یو انسان په ځان بده لګوي، دا خبره ځان طرف ته راتاوي، په معمولي خبره باندې لانجه جګړه کوي. دغه خلکو ته به تاسو وایې او آیا دوی په کم مرض کې مبتلا دي چې هغې داسې کوي؟ دا خبرې شوې. د دې نه علاوه یو سړی دی چرس کی هغه ته چرسي وي، دا د دې ټاپک نه جدا سیز دی. ښه نن جوړ ما کې هم څه فرق راغلی دی. او بل څوک شراب سکي خلک ورته شرابي وي، چې دا چیس کی دې ته څه وي، د چیو سکلو والا ته مونږ څه وایو په پښتو کې. دا به د دې ټاپک د خبرو نه پس دا تپوس جواب راکوئ. ښه دې باندې ځان له پروګرام هم کېده، خو ما تاسو ته څنګه ووي چې زه پړسېدلی وم، ما وی چې زه له 70 خبرې را یوځای کړم، خو دا 2 مې را یوځای کړې. ښه کال به کوئ په 09165150093 باندې. هغه خلک څوک چې ویښ دي او هغه خلک څوک چې وده دي نو خواږه خوبونه د نصیب شي. او وورئ تاسو اواز د چا دی، اواز د چا دی ودرېږه. ښه دا جناب داسې پښتو پنجابي میکس ټریک دی او د هغې نه علاوه دی پکې زما جانانه وایي. جناب ګورو چې پلان مونږ سره څوک دي، د کوم ځای نه دي او هغې څه وایي. السلام علیکم. هلو وعلیکم السلام. ایا ګل تعالی جو ستړي مشي اور کله په ډېر خوشاله کوم چې کله ملو شو. ډېره مننه. څوک خبرې کوي؟ خبرې کوم دا مردانو نه او لاول خو دې ټول مرګو ته امید ټوټوګي او ملاشر ما دای ما وکه بو ګل شه بو میا شکر احمد ته بو او نور قرآن څوک پاتې شي ګډ احترامات او په یو ټاپک پر خبرې کوم او بیا به یو څه کړي دا نه کوم پرې دا ګاډي چې مخکېږي رسوکي دي چې یو بل نه کړه. جی جی په دې وسه دا وایي چې ما د سیکل نه نه چې ذکرو نو ما له کس مخکې چې زړه هغه مخکې کېدم. ښه ما چې دې زمانه ولې مخکې شو چېرې په خطا شو مخکې له ګرو تک مخکې راغی نو ما بیا ویل چې اوس څه کومه نو برسته مې خیال نو بس سره د سیکل مې نه تو دا او یخني چې نه پریوته واخو یخ پریوته سره وخت یو او نو بس سره د سیکل مې نه تو دا بس خو بس خو شو خو یخنه خو راکېدم. صحیح ده. تاسو ته ما دا وی چې یو سړی چرس کی هغه ته چرسی وي، شراب والا ته شرابي وي، دا چیز کی دي ته څه وي؟ ټاکو د چیو ټاکو ته وي. صحیح شو جی. ډیره مننه، ډیره شکریه ستاسو د کال کول او ستاسو د شعرونو ویلو ډیره مننه. هغه چې کومه تیر پروګرام کې کال مخکې ویلو. ښه نه هغه شعرونه نه دا بل شعر ورکشو ده. مینا غادا کله زولا بدل دی جانا لگا دے خو فکرونا بدل دی جانا لگا دے خو فکرونا بدل دی دې زمانه خو پمینو باندې به وکړي دې زمانه خو پمینو باندې به وکړي انسان لگا دې ګپنا بدل دی جانا لگا دے خو فکرونا بدل دی مینا زادا کنا زونا بدل دی جانا لگا دے خو فکرونا بدل دی سگلے ونی شو سگدار شو گناہگار دامنی سو پدار شو گناہگار دامنی دنیا دا رواجونا بدل دی جانا لگا دے خو فکرونا بدل دی مینا دا کنا زونا بدل دی جانا لگا دے خو فکرونا بدل دی لاکھو دروسا پل منزل تا رسیدہ میل دے
ډیر الله ډیر ښکلی ډیره مننه او سلامونه اوریدونکو سلامونه او قربان الله پامان السلام علیکم وعلیکم السلام میا صاحب څنګه یې ټیک ټاک یې څنګه له نور سره مشهورم به خو هغه ورته بستلې مشو سلام وکم وعلیکم السلام تا خو بس هغه خپل څه چې واده بیان کړه جی نو بس هغه ستا کته دا وایي چې یاره څوک نشته نو ښه ډېر دي او دا شپه خلکو ته معلومه ده هغه ټایم د راشي خلکو چې بیا سني بیا زیوده کېږي چې وینو بیا ناستي صحیح خبره ده بالکل او ټول دن کې را روان دي زما خو ضروره ټاپک خو د رول مختلف دغه خو زما خیال دی ټول دغه هم یو دی او دا څه وجه کېدی چې ما څنګه وي دغه خو به خپل سټیشن وغږو خپل سوچ او فکر دغه برداشت نشته لکه څنګه تاسو وفرمایل چې راکړه دا سړی د غستنې سره ولاړو دی خندل ردی خندا د پران کې شک کوم دا خبره د برداشت کول نه شویا دا خندام د برداشت کول دغه برداشت نشته نو لکه برداشت په کوم خلکو کې نه وی لکه څه وجه کې دي چې د برداشت ځان هغه خلکو کې نه چې بل ته پښتو کې به مو یې را سړی بل ته سودی دا دوه دلته ولاړ دی غپ لګي یی ما خواله ولې نه راځي مثال یا یو سړی ځان ته د کبر په نظر ګوري ها چا کې کبر یا غرور وي نو هغه دغه ته ګوري لکه تاسو ته یو مثال بل در کوم تاسو څنګه راګاډي خبر وکړه زه روانو ما په خپل ډرایوینګ کو روانو مانو مال مخه کې یو سیکل والے ته باقي وروته ان ګومان نه پا سره وته نو ما ته د سلوم روانو ما د بریکونو وجه بریکونو وتهونو غاړه وا اثرې خو ما نه بچو ما دې شان یو ډېر قیمتي ګاډي راغی او زیو والم یوه واله مړه ما سره دونه څه غاډي نو هغه چې کم دی نو زه درې د مې ورکو شو ما غاډي نو خراب شو دا هغه شیشې مې شي ورسته چې نو هغه خراب شو بالکل ماتیو او نو اصلي جړل او ته ولې جړیا د زم په ماو کو ختم به سم ته ولې جړې زه په سره وایم چون کې ماته دا غاډي په ما پکاره راغله دغه کې نیو ولرځي صحیح خبره ده بیا مې راوسته یو زنانه وسره نه سوار خو چې چکر نه تل دی بل خو تل خو دا دغه حساب له خلک چې کوم دی هغه کې بیا برداشت نه لکه څنګه چې توې مخکې شو یو شخص او یا دغه خلک د شذلت دی برداشت نشته چې انسان مخکې روان دی پټي او سلاوکا راځي برداشت پیدا کوم مخکې به وځي نو یو خو دا شذونه پکېری خدا مونږ ټولو کې د سوچ او د فکر خبره ده مونږ یو څه سوچ او فکر نو دماغ هم بل ځای کې لګیدل دا خو تاسو روز لګیم خو ما سوچ د ځای چې بل ځای کې لګي چې بل ځای بس کېږي نو دا مطلب چې دماغ حاضر ساتل پکار دی صحیح خبره ده او بل دا خبره پکې کومه صاحب چې مونږ ټول پکار چې مونږ یو بل برداشت کو یو بل سره مونږ رونو سوچ او فکر د مونږ ځون یو ځای روان دي نو هغه خبره ده چې دماغ حاضر ساتل او یو وروري کول او مینه محبت کول دا ساتل پکار دي او به هر حال ټول خبرې کوم دي نو برداشت پکې یو بل برداشت کول او یو بل ته مونږ هغه سره دوه خبره ده بل دې تاسو پکې د چو خبره وکړه او رما په خپل خیال چې دې ته عملی وای عملی عملی دا چې چې عمل دې دغه تل کدا څو ګورې تاسو بازار کې تاسو پته لګی دا څه خلک بتالي دي چې ریګولر بده دا کور راځي یو هوټل کې وکیلی یو ټیم باندې دی وخامه بالکل بلا ملي دلی دا چې هغه راځي دا چې دې کې دې عملی او کومه بل شویل چې له شم ورته ویل شو ما شي شو هغه ته مونږ یو نو مخلو واز اخره کې زید خبره تاسو مګری راځي دی دوه سلور اپیو شو کم زیات شو دا نامې به ول جی زمونږ د خوراکې دا ما شو یا تو دې شو د سلوا چا دی ماستر صاحب دی او هغه سره چې دی ګل وې دی څنګه شابه چا دی او مېر دی او زمونږ خوراکې د سواد ته تلې و کراغلی نو زمونږ سلام قبول کړي چې راغلی وي پته اوس نه لګي بالکل لا پته نه لګي چې کالو کیا میسجو کې نو ته پته و سلام او زمونږ سلامونه ټول قبول سو چې اوریدونکو زما आवाज اوري هغه ټول په سلامونه او مینه محبت غیر اورا جی ډیر مننه ډیر شکریا او صابر که زما आवाज اوري نو صابر د پاره دا وینا ده چې صابر بھائی دا میسجز دالی کا څنګه داسې غیب ده خیر خوده میسجز کو هټ نه کال کړو سایما د سرډيري نه کال کړو ګلاله ته سلام کو او سرډيرو کې وې د کرو کلی نه کال کو ما دا لا څنګه نوم دی جناب اوس دا څه کار کو چې خلک وې چې نه سم ډیر کالز واخلا خو ما وینا سم ډیر سندري درته کومه د حسنا عنایت आवाज دی او د حسنا عنایت وی چې و مرجانی بل کې زور او ما